هاوایل واتساپ کې یو داسې نوي ځانګړتیا فیچر راغلی دی چې بغیر انټرنیټه به تاسو وکولی شئ چې په خبرې اترې وایس کال ویډیو کال او ډاکومنټس یو بل ته ولیږئ. مطلب ستا موبایل کې انټرنیټ نشته خو بیا هم ته کولی شي چې واتساپ استعمال کړې. دې لپاره به لاړ شي واتساپ ته، هغه سیټینګ ته، ډیټا سټوریج ته، د فراکسي کوم نوی فیچر چې دی دغه باندې کوئ. نو کله مو هم چې آن کړو بیا به وکولی شي چې بغیر انټرنیټه تاسو واتساپ استعمال کوئ. دا خبره بالکل سمه نه ده. شاید تاسو ځینې کسانو له لورې اورېدلي چې اوس واتساپ بغیر د انټرنیټه تاسو استعمالولی شئ. سمه ده، دغه نوی فیچر چې راغلی دی تقریبا د دې په خاطر دی چې کم ځای کې په واتساپ باندې بندیز ولګېږي نو هلته هم تاسو بیا د فراکسي فیچر استعمالولی شئ. خو موږ تاسو لپاره نه ده، د هغو ځایونو لپاره جوړ شوي دی. لکه مثال په ډول ایران کې چې انټرنیټ باندې بندیز ولګېده نو کم څوک چې واتساپ سره نشي کنیکټ کېدی دغه پراکسي سرور به انټرنیټ کې سرچ کوي، هماغه آی پی به ورکوي، هغې نه پس به دی کنیکټ کېږي او دی به په دې وتوانېږي چې واتساپ باندې نورو کسانو سره خبرې اترې وکړي او بغیر انټرنیټه کار وکړي. خو موږ تاسو لپاره دغه فیچر نه دی. شاید ځینې کسان دې لپاره ډېر خوشحال شوي چې موږ واتساپ اوس بغیر انټرنیټه کار کوي، خو داسې څه نشته. فلحال پکې دومره کامیابي حاصله شوې ده چې کوم ځای کې واتساپ بین شي، بندیز پرې ولګېږي، همدغه پراکسي سیټینګ به آن کړي، هلته به آی پي ورکړي، ته به ګوګل کې راپیدا کړي، هغه آی پي به ورکړي. دې په توګه به ته وتوانېږي چې پراکسي سرور سره کنیکټ شي او نورو سره په واتساپ باندې خبرې اترې وکړي. خو کله چې ستا انټرنیټ وي او په ملک کې کوم ملک کې چې ته اوسېږې هلته پې بندیز نه وي لګېدلی نو هلته هم دا فیچر نسي استعمالوی. خو یو کار لپاره استعمالولی شئ، هغه دا چې خپل ملګري سره پې ټوکې کولی شئ. که چېرې ستا واتساپ کار نه کوي، ستا انټرنیټ صحیح دی خو ستا واتساپ کار نه کوي، ډېر امکان شته چې ستا که ملګري دغه پراکسي سیټینګ ستا واتساپ باندې ان کړي وي، دې له وجې به ته نه توانېږي چې واتساپ باندې چاته میسیج وکړي. نو لاړ به شې واتساپ سیټینګ ته، هلته به ډیټا سټوریج ته لاړ شئ، هغه کې به لاندې راشي دغه سیټینګ به وګورئ. که چېرته آن و دا به څه وکړي آپ به یې کړي، هغې نه پس به ته وتوانېږي چې خلکو سره پې خبرې اترې وکړي. دا یو ټوکې په شکل ممکن ته استعمال کړي خو نور پیدا هغې چاته رسېږي چېرته چې واتساپ بین شي. سمه ده، د نورو داسې معلوماتو لپاره احمد ټایمز تعقیب کړئ.